خوش اخلاق انسان دولس نخي دي کمنګ او تاسو معلومو چې دا سړی خوش اخلاق دی یا خوش اخلاق نه دی چې دا دولس صفات بچا کیو دا به خوش اخلاق انساني اول صفت دی الحیا چې بچا کی صفت د حیا چې دا د ایمان په شعبو کې ډېر لوی شعبه ده نو دا ته پوهې چې خوش اخلاق انسان دی چې حیا پکې نه و به حیا پکې وته ته خوش اخلاق وي چې ماشاءالله دې سړي ډېر ښه اخلاق دي نو دا ته ظلم کې دا ته زیاته دویم التواضع د خوش اخلاق انسان نه خوي تواضع د چې د کې بعاجزي وي تکبر بنه کوي چې چا تکبر کوي د بد اخلاق دی دریم الصدق د خوش اخلاق انسان نه صدق دی چې د په خبرو کې رښتیا وي په فیصلو کې به رښتیا وي په وخت د گواهی کې به د رښتیا وي چې چا دروغ ویل دا د بد اخلاقۍ نه خره او څلورم صفت د الشفقه والرحمه چې چا کې د شفقت او د رحمت صفاتو دا خوش اخلاق انسان دی په انسانانو شفقت په حیواناتو شفقت نو دا د دې نه خدای چې د انسان خوش اخلاق دی ځکه دو صفات چې وي په جا کې نه دی الله جنت ته نه پریدي یو د الله د امر تعظیم او بل د الله په بندگانو شفقت او دا د قران د یو آیت نه دا خبره معلومه ده انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا يحض على طعام المسكين د آیت نه معلومي او پنځم د خوش اخلاق انسان نه خوي صبر دی چې دغه به صبر ماده به صبر بنئ شپږم العفو دغه به د معافی صفتی انتقامی جذبه به د ډیره زیاته نه بلکې معافي وکړي او دا قران سوره عرب په اخره کې الله دې ته دعوت ورکړه د خذل العفو چې معافي واخلا او دا خپل عادت جوړ کړي چې ته معافي کوه وم توقیر الصحابه خوش اخلاق انسان هغه چې د چا په زړه کې د صحابه او عزت موجودو دا خوش اخلاق انسان دی چې کوم انسان په صحابه او په بد ویل لکه د شیعاګانو او روافضو په شان دا به بد اخلاقي او تم صفت د اتباع الصحابه چې چا کې د صحابه او تابعداري و دا په نقش قدم روانو دا خوش اخلاق انسان دی او نه هم صفت د الاجتناب عن سوء الظن چې کوم سړی د بدګمانۍ نه ځان ساته په چای بدګماني نه کوله لکه نن زمونږ او ستاسو معاشره د دې نه ډېره زیاته خرابه ده چې موږ په هر چا بدګمانه یو عفیف انسان به عفیف زنانه به موږ په پر نه حق بدګمان کوو نو دا بد اخلاقی شو او لسم صفت د حفاظت اللسان د خوش اخلاق انسان نه خدای چې د جبه حفاظت کوي په دې جبه به غیبت د چانه کوي دروغ بنوي خیره بنه کوي غلط نمونه بنوي چاته تهمت به بچا باندې نه لګي ته جبه حفاظت چې د چانو دا بد اخلاق انسان دی او یو لسم صفت د الاجتناب عن الحسد د خوش اخلاق انسان نه خدای چې د بکینی او حسدونه د چا سره نه کوي کله حسد ډیر ناکاره شی دی او دا ډیر ازرار دي چې ان شاء الله یو مستقله موضوع کې به دا بیان وشي او دولسمه دا چې الاجتناب عن اللهو واللغو د لهویات او د لغویات نه چې چا ځان ساتو نو دا د نه خدای چې دا خوش اخلاق انسان دی نو دا ډیره پیدامنه خبره ده چې علماو نقل کړي دا چې د خوش اخلاق انسان دا دولس نه خېږي چې دا په چا کې وي دا به خوش اخلاقي چې دا به